له پاکستان سره د افغانانو په وینو مصلحت شوی. ملا یعقوب وایي د پاکستان تجاوز ته مو د ملي مصالحو لپاره غبرګون ونه ښوده. خو ولې؟ دا او د ملا یعقوب د څرګندونو په هکله غبرګونونه هم د ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. لکه کله چې طالبان واک ته رسېدلي پاکستان بېلابېل وختونه د ډیورنډ کرښې ته څیرمه سیمې په نښه کوي. تازه تېره اونۍ یې په کونړ کې هوایي بمباري وکړه چې له امله یې شاوخوا 80 تنه ملکي وګړي ووژل شو. خو طالبانو نه یوازې دا چې د پاکستان د یرغل ته هیڅ غبرګون ونه ښوده، بلکې دا یې یوه تېروتنه وبلله او د هغوی له سفیر سره بنډار ته یې د پاکستان د سفیر د احضار کولو نوم ورکړ. خو نن بیا د دفاع وزیر وروسته له یوې اونۍ د یرغل ته نه غبرګون ښودل ملي مصلحت وباله. نوموړي د ملا محمد عمر د نهم تلین په غونډه کې ویلي افغانستان اوس مهال له زیاتو ستونزو سره مخ دی. په هره کچه ننګونې موږ ته متوجه دي، دنیا هم را سره په مقابله کې ده او له ډېرو نږدې خلکو څخه هم له ګاونډیانو څخه هم ستونزې او تکلیفونه وینو. چې ښکاره مثال یې څو ورځې مخکې په کونړ کې زموږ پر خاوره د دوی تجاوز و. کوم کسان چې هلته شهیدان شول، په هر صورت دا موږ ته د برداشت وړ نه وه. موږ که دا پیښه برداشت کړه د ملي مصالحو په وجه او د علویاو مصالحو په وجه مو دا برداشت کړی دی. کیدای سي بل وخت داسې برداشت ونه لرو. هغه زیاته کړه چې د طالبانو حکومت لکه څنګه چې د هېواد ساتنې مسؤلیت لري، همداسې د خلکو د ساتنې مسؤلیت هم لري. خو د ټولنیزو رسنیو کاروونکو بیا د ملا یعقوب د څرګندونو ته بېلابېل غبرګونونه ښودلي دي. دوی وایي ملا یعقوب یوه اونۍ وروسته را پیدا شو، د جنګ د میدان پر ځای یې په کابل کې د ټلویزیون له لارې خبرې وکړې، د پاکستان د یرغل په مقابل کې د مصلحت یادونه وکړه. د ټولنیزو رسنیو کاروونکي وایي چې افغان کادرونه یې د ملي مصلحت په خاطر برداشت نه کړل، لا یې هم وژني. د افغانانو د پلار او د نیکونو بیرغ یې د ملي مصلحت لپاره برداشت نه کړل شو. د ټولې نړۍ مرستې یې د ملي مصلحت لپاره برداشت نه کړای شوې. د پاکستان بمباري او راکټونه د ملي مصلحت لپاره برداشت کوي. ولې؟ قدرمنو لیدونکو، تاسې د دې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ کمنټ کې شریک، ویډیو لایک او چینل سبسکرایب کړئ.